السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل پوسټونو لایکونه پټ کړو. نو ملګرو، که چېرته ستاسې پوسټونه کم لایکونه اخلي نو دغه سیټینګ وکړئ او خپل لایکونه پټ کړئ، نو بیا به هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو د پوسټونو لایکونه وګوري. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته همدا طریقه دروښیم. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ. کله چې مو خپل فیسبوک را خلاص کړ نو بیا به تاسو په دې دریو کرښو باندې کلیک وکړئ. ښکته به تاسو راکېږئ او دلته به تاسو په سیټینګ اف پرایوسي او بیا به تاسو په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ. نو ښکته به تاسو راشئ او دلته تاسو ته دغه اپشن درکوي ریاکشن پریفرنسز. نو دغه اپشن به تاسو پیدا کړئ. ځینې ملګرو ته په دغه پرسونل اینډ اکاونټ انفارمیشن کې ورکوي، ځینې ته ښکته په دې ځای کې ورکوي او خو ماته په دې ځای کې راکړی. په هر حال دغه اپشن به تاسو پیدا کړئ ریاکشن والا او په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دلته دا ډول صفحه راخلاص شي او په دې کې دغه دوهم اپشن دی آن یور پوسټس. نو دغه اپشن به تاسو آن کړئ. له دې څخه وروسته به هیڅوک هم نشي کتلی، ستاسو د پوسټونو لایکونه نشي کتلی. نو زه یو بل فیسبوک اکاونټ څخه راځم او خپل اکاونټ سرچ کوم. زه به راشم او په دې ځای کې به زه خپل اکاونټ سرچ کړم او زه ښکته راځم او په دې ځای کې به تاسو ته دغه ښکاري چې دلته زموږ د پوسټونو لایکونه نه ښایي. یوازې لایک ښایي چې لایکونه یې خوړلي دي، خو داسې نه ښایي چې دې پوسټ دومره لایکونه خوړلي دي. دا تاسو ته ښکاري چې د دې پوسټ لایکونه نه ښکاره کېږي. او که چیرې مو دغه اپشن بیرته بندوئ نو تاسو راشئ او دلته دغه اپشن بیرته تاسو بند کړئ، نو بیا به دغه اپشن بیرته له تاسو سره بند شي. نو که چیرته ستاسې پوسټونه لایکونه کم اخلي نو په دې طریقې سره یې لایکونه پټ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.